دغه ویډیو باندې بعضې نظامیان خفه شوي چې 2 ورځې مخکې ما په ټیک ټاک کې کړی او په دغه ویډیو کې مې چې څه ویلي دا خبره مې کړې چې بعضې اشخاص چې د آی اس آی د سی آی ایجنټان دي، زورواکان، جنګسالاران، غله ډاله دي چې راپټ کړي، دلته باید موږ او تاسې په خارج کې محکمه کړو. ځکه د دغه خلکو په اصطلاح دی په ټویټر او په نورو رسنیو کې دا وایي چې په افغانستان کې چې 55,000 طالبان رالو او دغه نظام ته سقوط ورکړو، جمهوریت د منځه لاړو، د دې په اصطلاح باندې دی دا خبره کوي چې دا پاکستانیان دي او پنجابیان دي. نو ما ورته د پیغور په حساب دا خبره وکړه چې تاسې څنګه 55,000 چې تاسې ورته پنجابیان او پاکستانیان څنګه ورته وطن پرېښود، د ملي اردو په سر هم سودا وکړه، د افغانانو په سر هم سودا وکړه. نو موږ خو تاسې ملي اردو والا نه ښیو، ځکه معامله خو تاسې نه ده کړې، نه تاسې وروره غلا کړې ده. تاسې په نیت باندې شک هېڅکله دا ولس نه کوي، او خصوصا په اروپا کې مېشته افغانان چې دي تاسې لپاره تاسې ټیک دلته په پوستو کې قربانیان ورکړي، خو دین د 5 کاله تاسې لپاره دلته مبارزه کړې ده، نه ورته چا تنخواه ورکړه، نه ورته چا معاش ورکړو، د دې زورواکانو او جنګسالارانو په خلاف باندې چې ستاسې غږ به دلته موږ اوچتو په دې اروپا کې. تاسې په پوستو کې ناست وي 15,000 20,000 معاش په افغانۍ ستاسې چې په مشکله به ستاسې د فامیل ګزاره کېده، مګر د دې جنګسالارانو نه به 10-15 ګاډي مخکې روان وو، 10-15 به وروسته روان وو، 20,000 15,000 او 10,000 ډالر د دې د ورځو مصرف وو. نو تاسې دې سره ځان مه سموئ. دا افغانان چې څومره په اروپا کې څومره مبارزین دي، دا تاسې سره مینه لري، ستاسې لپاره دلته غږ اوچت کړی په میډیا کې بغیر تنخواه، خپل د بچیانو وخت یې ورکړی، د کار نه ځان ایستلی، تاسې هم قرباني ورکړی، دوی هم قرباني ورکړي. نو دې هېڅکله موږ نه تاسې یادو، تاسې زموږ ورونه یاستئ. خو اوس تاسې ته دا موږ بیا ویو چې دا اشخاص چې په ټویټر او په نورو رسنیو او په سوشل میډیا کې فعالیت کوي او بیا تا غواړي چې تاسې استعمال کړي، موږ د دې په خاطر باندې په دې نیوکې کوو چې بیا زموږ افغانان د دې ښکار نه شي. ستاسې په نیت باندې نه کوم شک شته، نه کوم شک په تاسې لرو، تاسې د وطن رښتونکي بچیان وئ، مګر همدا غداران، خاینین او زورواکان، جنګسالاران، ټوپک سالاران بیا زموږ په اوږه باندې ټوپک کېنیږي او زموږ استعمال نه کړي. هغه ویډیو تاسې وګورئ، تاسې به دغه ټول مطلب والي. هېڅکله زموږ ملي اردو یا هغه سربازان چې په وطن ته رښتونکي بچي وو، هغې باندې هېڅکله موږ شک نه کوو. د غلو به تاسې هم خلاف یاستئ، د جنګسالارانو، ټوپک سالارانو چې ډالر راپټ کړي، او موږ هم خلاف یې ورونو. نو هېڅکله به انشاءالله موږ داسې کار ونه کړو چې تاسې موږ دغه اشخاصو خلاف یو، په وطن کې مو دلته یې مو، ځکه دا وطن پروشان دي او بیا راځي چې زموږ ولس زموږ افغانستان ته بدبختیان او جنګ راولي. د دې سره به زموږ مبارزه وي. نه تاسې ته زموږ سلام کوو، څومره ملي اردو والا یاستئ، نظامیان یاستئ چې چا غلا نه دي کړې، وطن کې رښتونکې مینه کړې ده، هغه زموږ اتلان قهرمانان یاستئ. خو دا خاینین، دا غداران او دا زورواکان موږ نه پرېږدو. الله دې وکړي چې تاسې زما په خبره پوه شوي یاستئ، هېڅکله به داسې خبرې ونه کړم. بیا په خبرو کې کومه تاسې زړه ته کوم دغه ولیدلې، د هغې بښنه کوئ، روژه ده، الله سپارم. همیشه به تاسې سره موږ مینه کوو او مینه به یو بل سره لرو، خو پام کوئ چې د دې خلکو په خبرو کې را نه شي چې بیا مې استعمال نه کړي. خدای